دا سپوږمۍ کې له آفتابه رڼا اخلي، سترګور به د کتابه رڼا اخلي. دا د یار د ښکلي مخ تنکی اثر دی، کائنات چې له تابه رڼا اخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسین یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ورځ د نښې شي او وخت 5 بجې شي، نو بیا فاروق جان حسین په FM 92.6 مردان باندې د یو ځلنده ستوري سره راځي د 5 نه واخله تر 2 بجو پورې. هماغه سلسله کې یو ځل بیا زه د دا شخصیت سره موجود یم، چا چې د اول نه واخله تر دې دمه پورې ټول ژوند د کتابونو سره دی، چا چې چرته بله ترجمې کړي دي، خپل هم بله تخلیق دی، په نظم کې هم او په نثر کې هم. هیڅ د تعارف محتاج نه دی. او عجیبه خبره دا ده چې د پښتو سره سره د نورو ژبو ترجمې یا په نورو ژبو کې هم لیکل کړي دي. او بله ښکلې او غټه خبره دا ده چې دوی په خپل کتابونو چې کومې ترجمې کړي دي نو هغه منظومې ترجمې هم وي. او کوم کسان چې د ادب کسان دي نو تاسو ته پته ده چې هغوی په دې خبره باندې پوهیږي چې یاره په ادب کې په ترجمه نګارۍ کې بیا منظوم ترجمه دا څومره ګران کار دی. هماغه سلسله کې زه نن د دې شخصیت سره موجود یم، هیڅ د تعارف محتاج نه دی. ما چې کله د هندکو د صوفي شاعر احمد علي ساین کلیات وکته چې په پښتو کې ترجمه شوی دی، نو د هغې ورځې نه پس زما دا شوق را پیدا شو چې راشم او د دې سره خامخا ملاقات وکړم او د دې خبرې، د دې غږ، د دې کار، د دې زیار دې چې کومې ستړي کړي دي هغه تاسو ته هم مخامخ کړم. نو موجود یم د هغه بابا سره د صوابۍ د زروبۍ کلي دی. صوابۍ هسې هم د علم د خاوندانو کلی دی، هېڅ د تعارف محتاجه سلطان فریدي صاحب نه دی. د هغې سره به خبره کوو، بله کتابونو کې به تاسو د هغې ذکر اورېدلي او بله خلکو به د هغې ترجمه نګاري کتلي وي. خو نن کم کسان چې موږ د فیسبوک په اړیکه باندې ویني نو دا شخصیت په ما سره مخامخ ژوندی ویني، او کم کسان چې په ریډیو باندې په کورونو کې غږ اوري نو دغه کسان به د FM 92.6 په لاره باندې د دوی غږ نن زما سره اوري. نو ډېره د خوشحالۍ خبره هم ده چې دې سره زه موجود یم. زه به چېرته هم موږ سره به اوسېږئ. کم کسان چې که د دې په حواله باندې څه پوښتنه لري نو هغوی به په 0937 920 611 باندې موږ سره رابطه کې. دې نه علاوه کم کسان چې د فیسبوک په لیکه باندې هغوی موږ ګوري، موږ ویني یا لیدل غواړي نو هغوی به ریډیو پښتونخوا مردان سرچ کوي او په هغې باندې به موږ ګوري، موږ به اوري. زه به چېرته هم نه د هغوی سره خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خپل پروګرام کې ځلنده ستوري کې ته هر کله ستړي مشي وایو. ماشاءالله ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ له وخت راکړه. ډېره زیاته مننه کوي د پښتونخوا ریډیو ټول ټیم. سلطان فریدي صاحب لومړی پوښتنه غواړو چې ستاسو وخت کم واخلو او موږ خپلې پوښتنې هم مختصر کړو. لومړی پوښتنه به زموږ دا وي چې د کم وخت نه ستاسو دا تړون دا د کتاب سره شروع شوی دی؟ جی بس دا خو د وړوکوالي نه ډېر شوق و د لوستو، خاص کر جی جی کتابونه واړه لوجه څه په لاس راتلل او ما لوستل، ښه جي، بازار نه مو واخیستل، جی اخبار هم ډېر کتو. ښه جي. بس شوق سره سره بیا د لیکلو شوق هم پیدا شو جی. لږ ډېر. تاسو ته څه یاد دي چې اولنی کتاب تاسو د خپل کم چې سکول دی د هغې نه کتابونه علاوه تاسو کم کتاب اولنی کتلی او که یاد یې؟ نو بس د علي حیدر استاد شاعري، د عبدالوهاب دستي شاعري وړوکوالي کې بیا په لاس راغلو، هغه مې لوستو. ښه جي. او بیا د علامه اقبال کتابونو ته زه ورسېدم اووم اتم کلاس کې. ښه جي. بیا ما یو رساله په خپل نوم جاري کړه لاهور نه، تعلیم و تربیت، ماهنامه تعلیم و تربیت. ښه جي. هغې سره زما ذوق ډېر تکمیل شو جی. او ورو ورو په مخه باندې خبره تله الحمدلله. بس په پېژنګلو کې ملګري به تپوس کوي چې یاره په صوابۍ د زروبۍ کلي ما خو ذکر وکړو، خو که چېرته تاسو په خپله باندې خپل نوم، خپل والد صاحب نوم، د کلي نوم، تاریخ پیدایش دا موږ سره کېدی نو د تاریخ زما خپل نوم سلطان فرید دی، کلمي نوم سلطان فریدي دی. جی. والد صاحب خو
هغسې عامو خلکو کې و، تعلیم یافته هم نه و، ډېر نالوستی و، خو با دا د هغوی مننه زه کوم چې ما باندې تعلیم کړی دی ډېر شوق سره، ډېر محنت یې سره کړی دی. جی جی. او 1950 زما پیدایش دی ښه جی. دې کلي د روبۍ کې. جی. او نو هغه وخت کې خو ډېر تعلقات ادبي تعلقات او کتابونو ته رسایي ډېره ګرانه وه. جی. و د الله فضل و بس زما شوق سیوا و نو ما د کار هم بیا اسان و. جی. ښه جی. خپل هم سبق څومره ویلی دی؟ ما بی اے کړی جی، بی اے بی ایډ. ښه جی. بی اے. او عمر مې تدریس کې تیر شو ښه جی. او پرایویټ سکولونو کې. ښه جی. پرایویټ د ګورنمنټ سکول د رسایي زمانه نه شو ځکه چې دوبۍ ته لاړم هلته پاکستاني سکول کې 10 کاله ما هلته ټیچینګ وکړو، پاکستان سیکنډري سکول دوبۍ. ښه جی. په دوبۍ کې تاسو استاد وئ؟ دوبۍ کې مې ما هلته نو بیا هلته چې رالم نو بیا هلته پرایویټ سکولونو کې شو کې مې جی جی وخت تېر. ترجمه نګارۍ د ستاسو رجحان څنګه راغی؟ ترجماني چې دا ترجمه نګاري چې ده نو د اړومبی ما د هغه نه شروع کړه د زما استاد و ډاکټر خټک سراج الاسلام سراج صاحب. ښه جی. هغوی د قصیده برده ترجمه په پښتو کې کړې ده. هغه زما ډېره خوښه شوه، ډېر متاثر شوم ترې. جی جی. نو ما اړه کې دا خیال راوړ چې زه هم ترجمه وکړم. ښه جی. نو پښتو کې خو مې ځکه نه شو کولی، نه مې کولی چې هغه پخپله هغې کړې وه. جی. نو ما باید اردو کې کړو ترجمه. ښه جی. دا زما لومبی کتاب منظوم ترجمې، څه نوم یې دی؟ قصیده برده منظوم اردو ترجمه. ښه جی. قصیده برده. او دا کله کړی دی جی؟ دا تقریبا 2015 کې. ښه جی. 2005 کې. ٹھیک دی جی. دا راته د پښتو ته تاسو ترجمه کړي اردو نه، دې نه علاوه نورو ژبو نه تاسو کومه ترجمې کړي دي یا هغې ته کړي دي پښتو نه؟ نو پښتو ترجمې خو ما د مولانا حالي صاحب نظمونه کړي دي. ښه جی. د روغ رښتیا په نوم هغه چاپ شوي دي. ښه جی. او د علامه اقبال مې د ماشومانو نظمونه کړي دي. ښه جی. بیا اوس 2017 کې جی. اکیډمي آف لیټر ادبیات پاکستان اسلام آباد ما باندې ترجمه وکړه. ښه جی. علامہ اقبال کی 10 بڑی نظمیں. ښه جی. منظوم ترجمه پښتو کې، منظوم پښتو ترجمه. جی جی. هغه ما وکړه. او هغې نه پس بیا ډاکټر ظهور رحمان زما استاد و. جی. ایف ایس سی کې زه جګړه سټوډنټ وم په صوابۍ کالج کې. ښه جی. 1967 خبره ده. جی جی. هغه سره تعلق ما اخره پر وساتو. جی. الله دې وبخښي 2011 کې هغه مړ دی. امین. هغه ما باندې ډېرې ښایسته 2-3 ترجمې وکړې. ښه جی. یو احمد علی سائن دیوان ان کو ملک الشعراء تیر شوی دی 1937 کې مړ دی. ښه جی. 90 سال عمر کې. جی. نو هغه ترجمه ما منظوم وکړه هغه د دیوان کلیات سائن. جی. او بیا راته هغه وویل چې داسې اردو کې مو واچوه، اردو کې مې ترجمه وکړه منظوم اردو ته. ښه جی. دواړه کتابونه اکیډمي هند انګاندار هند کو اکیډمي پېښور چاپ کړي. ښه جی. بیا د هغوی طرف نه هغه یو دوست دی ایجاد رحیم صاحب انګریزی شاعر دی. جی جی. او د زموږ د صوبې چیف سیکرټري پاتې شوی دی. جی. هغوی پیشکش وکړو جی. چې زما هم داسې نظمونه دي انګلیش کې هغه ترجمه وکړه پښتو یا اردو کې. ما دواړو کې وکړه، پښتو منظوم ترجمه او اردو منظوم ترجمه. جی. بیا د صفوت غیور په نوم باندې. ښه جی. او هغې نه پس بیا د ظهور رحمان صاحب سره تعلق ډېر مضبوط و. جی. زما خوښ هم دغه کالم ما ډېر شوق سره لوستو. جی. روزنامه آج کې. ستاسو کار ترجمه نګاري یا د کتابونو سره دی، ستاسو ګټه وټه د خرچه چې نو د دې نه خو کتابونو خو زما سره مدني خاص نشته. جی جی. کله چې مې چا دپاره کار کړی لکه اکیډمي آف لیټر دپاره هند کو اکیډمي دپاره هغې راله ثنا سره رالیږلي دي. جی جی. هغې خپله مینه باندې رالیږلي، زما سره هغې نه څه ډیمانډ نه و. جی جی. یا اجاز رحیم صاحب ترجمه کړې دغه هم راله راکړو چیک. جی. نو بس هغه د هغې خپلې مینې طرف خپل اوس دغه اعزازي په توګه باندې. جی. کور په څه چلوئ؟ کور خو بس الله فضل دی ثنا سم ملاویږي. د بچي هم دي که بچي نوکران دي هغې هم سره راګېراله. ښه جی. کور هغې تقریبا چلوي که نه. جی جی. ډېره ښکلې خبره ده. یو لیکوال لپاره نغرې بل ساتل دا ډېر ګران ډېر ګران کار دی. ما د کتابونو سمدني نشته، ما خپل ذوق دی، خپل پاکټ منی پې زه خرج کوم او تقسیموم یې بس. البته چې کوم ادارو چاپ کړي دي زما کتابونه جی جی نو هغه خو ما هغې خپله لس نسخې راکړي دي، بس هغه خود ما سره محفوظ دي یو یا دو پاتې شوي. ډېر زیاته مننه سلطان. داسې بعضې وخت یار دوست هم څه مدد وکړي، 16,000 120,000 20,000 داسې هغې سره زما کار اسان شي. دا راته ووایې چې د
ستاسو په کتابونو کې پته لګي که نه چې یاره زما کم لوستن کې ډېر دی د پښتو لوستونکي ستاسو ډېر دی د انګلیش ډېر دی د انکو ډېر دی که د اردو ډېر اردو پښتو ډېر دی جی ښه جي اردو پښتو ډېر دی ماشاءالله لولي خلک ستاسو کتاب په اردو پښتو کې ډېر اردو والا دی پېښور والا کراچۍ والا تعلق شته دا یو کتاب زما کراچۍ والو سره چاپ شوی دی سعادت نامه ښه جي هلته هم ډېر خلک لولي ماشاءالله ښه جي دا راته ووایي چې کم نوی کول دی نو هغه نن سبا خو تاسو ته پته د موبایل راغلی موبایل باندې دی خو بعد شته که نه جي شاعرانه ذوق چې څوک لري که نه جی جی هلکانو ځوانانو کې هغوی کتابونه ګوري جي ښه جي ذوق خبره ذوق خبره جی جی دا خلکو له څه پیغام ورکوئ چې هغوی د کتاب بس زه خو طالب علمانو دا پیغام ورکول غواړم جی زما خپل هم دا فطرت دی او الله بخلی ذوق دی راته چې مطالعه زه ډېره کوم دوم ته هم دا وایم چې کتاب ګورئ الله لومبی حکم اقرا راغلی اقرا باندې پړو ولولئ کتابونه وګورئ او دا مشوره زما نوي کول ته چې مطالعه ډېره کوئ سټډي نه به خو باسئ دې کې ستاسو کامیابي هم ده دې کې ستاسو علم او معلومات هم سیوا کېږي تاسو ته مخکې امتحانات دي ازمایښتونه دي د هغې ضمانت هم دې نه ملاوېږي تاسو هغې کامیاب شئ کوم خلک چې ریسرچ لري کتاب ګوري نو د هغې کتاب اخیستل په کتاب باندې پیسې ورکول دا ډېر خوښ وي د هغوی داسې چاته موقع راغلی ده چې د پیسو د نشوالي د وجې ستاسو نه کتاب اخیستل پاتې شوي دي ما خو چاله په قیمتن کتاب اوسه پورې نه ډېر کړی جی مېلمانه راشي د هغوی زه احترام کول غواړم په هغې خفه کېږم چې دومره لرې نه تکلیف کړی دی جی جی ما څخه راغلي ما له عزت افزایي کړې ده جی جی نو زه هغې نه پیسې نه اخلم کتابونو تاسو په خپله کتابونه مې چاپ کړي دي خو خرڅ کړي مې دي کاروبار چېرته د مارکیټ نه راغیستې په پیسو باندې زما سوال دا دی نه خو ما اخیستي دي ما له یاران دوستانو رالېږلي هم ډېر کتابونه دي اعزازي او ما اخیستي خامخا خپل شوق دپاره شروع کې مې ډېر کتابونه اخیستي دي پیسو باندې ډېره زیاته مننه ستاسو د عمر د تقاضې په وجه باندې ډېر تپوسونه ستاسو نه کوو غواړو که تاسو خپل یو کلام موږ سره ریکارډ کړئ چې هغه تاسو درځي یا د کتاب نه راته وایي نو بس کتاب نه به درته وایم یاد خو ماته نه ښه جي کتاب نه به درته واورم دا زما یو کتاب دی راتلونکی کمپوزنګ شعر گفتار دلبرانه جی کې دې نه به ته یو نظم اورم اردو شاعري ده اردو شاعري ده جی 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 قربان جنه اوسنی حالاتو باندې جی یو غزل دی جی جی ارشاد حالات رس راځه عمل خرابېږي حالات ډېر خراب دي دا یو غزل مې لیکلی دی جی کیسی کیسی اب کی دیواریں اٹھا دی جائیں گی کیسی کیسی اب کی دیواریں اٹھا دی جائیں گی نفرتیں جتنی ہیں کچھ اور بڑھا دی جائیں گی دوریاں گو کم نہیں ہیں حاکم و محکوم میں دوریاں گو کم نہیں ہیں حاکم و محکوم میں آگے پیچھے چوکیاں ان کے بٹھا دی جائیں گی فاصلے جب انتہائی حد کو چھو لیں گے تو پھر فاصلے جب انتہائی حد کو چھو لیں گے تو پھر صورتیں بھی اجنبی اپنی بنا دی جائیں گی سرحدیں اپنی قیامت کی خبر پالیں گی جب سرحدیں اپنی قیامت کی خبر پالیں گی جب قوتیں شہر سماعت کی گٹا دی جائیں گی عام ہو جائے گا محکوموں میں بارودی چلن عام ہو جائے گا محکوموں میں بارودی چلن چاند سی آبادیاں ایک ایک گرا دی جائیں گی بڑھ چکے ہیں وہ خلاؤں کو جنم دیتے ہیں جو بڑھ چکے ہیں وہ خلاؤں کو جنم دیتے ہیں جو اب ہوائیں تاکہ نسیاں میں سجا دی جائیں گی دا د مرزا غالب په ځمکه کې دی دا غزل اس کو ہر حال میں زیبات خدا ہو جانا اس کو ہر حال میں زیبات خدا ہو جانا ہم کو منظور تھا جنت میں خطا ہو جانا زندگی تلخ سہی پر ہے گوارا ہم کو زندگی تلخ سہی پر ہے گوارا ہم کو موت لمحوں میں ہے سانسوں کا ہوا ہو جانا موت کو ہم نے فقط نیند کا غلبہ سمجھا
موت کو ہم نے فقط نیند کا غلبہ سمجھا، ہم کو منظور نہ تھا یوں ہی فنا ہو جانا۔ واہ 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 واہ، بے سبب دور خلاؤں میں بھٹکنے والوں، بے سبب دور خلاؤں میں بھٹکنے والوں، خوب ہوتا کسی بیوہ کی ردا ہو جانا۔ باغ سے گزرو تو دامن میں بھرو خوشبوئیں، باغ سے گزرو تو دامن میں بھرو خوشبوئیں، اتنا مشکل تو نہیں باد صبا ہو جانا۔ کام ایسا کرو سلطان کہ صدا یاد رہو، کام ایسا کرو سلطان کہ صدا یاد رہو، کسے نو سہم دوش بقا ہو جانا۔ ډیر مزیدار، ډیر اوس دا آخري نوې کتاب زما راغلی دی، دا جی متنونو بطول جی دا هغه زما منظوم ترجمې دی لیست د هغې ښه جی سلطان فریدي کې منظوم ترجمې جی دې نه یو څو به ته هایکو اردو هم ده او پښتو هم ده پکې جی وای قربان پښتو کې دا وه هایکو دی جی جی چې ملک آباد وي، چې ملک آباد وي پکې غرسه هم په غر همیشه خاد وي، واه ډیر په پردي کور هم په پردي کور هم پورې وطن چې څوک کوي ضرور هم واه 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 ډیر ښه دی ډیر ډیر چې لاس ککړ شي، چې لاس ککړ شي قسمت نور وغځېږي او کومې غوړ شي. داسې پړ نه دی، داسې پړ نه دی څوک چې مري کلي سره هغه مړ نه دی. ډیر واه واه بالکل ډیر ترجمه ده د اردو نه پښتو هغه عمل دی خپل دی، هایکو یو څو نورې دي عمل دی خپل دی، ښه دی که بد دی خو ستا د لارې مل دی. پیشو شزبرګه پیشو شزبرګه منګک ته نه ګوري اوس په یوه سترګه. دا د اردو یو سوري جي اخره کې ښه جی پتجھڑ کا موسم، پتجھڑ کا موسم جاتے 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 رک سا گیا، بلبل ہے بے دم. بینگن کا برتا، بیگن کا برتا اس دیس کے ہر مفلس کا من باتا کا جا. پرواتا غمناک، پرواتا غمناک پھولوں کے آنسو نکلے اونچا سینہ چاک. گرمی حفظ برسات، گرمی حفظ برسات ساون بادوں کی رت نے ہر شے کو دی مات. چاند نہ تھا جب ساتھ، چاند نہ تھا جب ساتھ خالی تارے کیا کرتے نابینا تی رات. سورج، سورج کا کیا دوش، سورج کا کیا دوش پودے خوش ہیں سائے میں کوئی نہیں پرجوش. سینہ زوری سے، سینہ زوری سے کام چلاتے ہیں کچھ لوگ یا پھر چوری سے. میں ہوں کشتی بان، میں ہوں کشتی بان موجوں سے ٹکرانے کا کام نہیں آسان. کاغذ قلم کتاب، کاغذ قلم کتاب کھلا رکھا ان تینوں پر ذہن رسا کا باب. آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ خالی خولی باتوں سے اب تو باز آؤ. سودی کاروبار، سودی کاروبار زرداروں کی عید پر عید بے زر ہیں لاچار. لفظ کرا جمہور، لفظ کرا جمہور اب کے نا جمہوروں نے اس کو کیا بے نور. کند نہیں شمشیر، کند نہیں شمشیر دھمکی دینے والے کا ڈر ہے دامنگیر. ډیر مزیدار دی. دیوان نه راته خپل شعرونه یو څو دی دیوان به ته وایم. ناچاپ دیوان دی جی، جی ناچاپ شوی نه د دفوار جی وازر بدینه ته واورم دا کمپوز شوی ده. چې هر صبر اتربار شي ګل هغه، چې هر صبر اتربار شي ګل هغه، چې خفه زړه پې قرار شي ګل هغه. تش په نوم باندې ګلونه هر ځای ډیر دي،
تش په نوم باندې ګلونه هر ځای ډېر دي چې پر یخ د نمرود نار شي ګل هغه نور ښایسته شي د شها په لاس چې کیوزي نور ښایسته شي د شها په لاس چې کیوزي چې پرې ګرد اوربل تار شي ګل هغه خیر که ژوند لکه ګلاب کوي ازغو کې خیر که ژوند لکه ګلاب کوي ازغو کې چې پرې ټول چمن ګلزار شي ګل هغه بے موسم را ټوکیږي سو کې سکه بے موسم را ټوکیږي سو کې سکه هر چې زیره د بهار شي ګل هغه خوشبو رنگ او خوند وګوره سلطانه خوشبو رنگ او خوند وګوره سلطانه خو په وخم چې پکار شي ګل هغه ډېر قابو نه راځي سحریز تا په تعداد کې قابو نه راځي سحریز تا په تعداد کې اتفاق و نشمانی او بهزاد کې مودې اوشوي چې نیمګړی نیمه خوا دی مودې اوشوي چې نیمګړی نیمه خوا دی سکګلیش خوشته زما د مراد کې یو په یو د حقیقت مارغان بخکار کا یو په یو د حقیقت مارغان بخکار کا ځان منی کې شي پیدا د کام سیاد کې امارت به سمون اونخري پورته امارت به سمون اونخري پورته کچا اونکړه خواري اول بنیاد کې د لیک لوس معیار بسوک او څنګه ټاکی د لیک لوس معیار بسوک او څنګه ټاکی نشته زور د پښتو ادب نکات کې د لیک لوس معیار بسوک او څنګه ټاکی نشته زور د پښتو ادب نکات کې د قبول دروازه بند شي سلطانه د قبول دروازه بند شي سلطانه د اخلاص مینا د اخلاص مینا د پټه فریاد کې ډېر زیات ډېر ښکلی ډېر مزیدار زړه مې غواړي چې د دې سره بلا خبرې وکړو ځکه چې د بلا زمانې نه د دې تعلق د کتاب او د قلم سره دی بلا نشستونه د دوی سره کېدلی شي خو د دې د عمر او د صحت له وجې موږ نه غواړو چې یاره دوی په عذاب کو دوی چې کوم دی په دې دغه باندې ستومانه کو کوشش کوو چې بیا بیا به موږ د ریډیو پښتونخوا ښکلي پروګرامونه په مختلفو طرفونو باندې ځکه د دې په هر کتاب باندې او په هر موضوع باندې ځان له پروګرامونه کېدلی شي انشاءالله وخت په وخت باندې به همدغه شانتې حاضري کوو چېرته چې میخاد آباد او بریالي اوسئ فاروق جان حسین له ورکړئ اجازت د لوی الله پاک